یو منټ چورت ما ورته نه واخلې مزمله وایه سلطانه دا وایه دا لاندینی دا اوس مې چې ولیکلو سوچ به نه واخی انوره وایه څه دا یې 2 میلیارده 500 میلیونه 5,050 وایه اوس مې چې ولیکلو بلاله وایه 2 میلیارده 400 میلیونه 250 عمره وایه 240 یو منټ 250 رحمت ته دا وایه اوس راځم همدا آفرین اقباله ګورې ښه دا یعنې په دې معنا نه ده چې تاسو باید دومره پیسې ولرئ دا محاسباتو لپاره دي راځئ اوس طریقه درته زده کوم طریقه داسې ده خاورې هر عادت چې وګورئ تاسو یې کتلو سره باید ووایئ او یا مثال په ډول ولیکئ دا صرف دوه شیان باید په تاسو په نظر کې ونیسئ یو دغه چې 999 پورې باید تاسو حساب زده وي څو پورې یو نه نیولې یا صفر نه نیولې 999 ټولو زده ده دې کې هېڅوک غلطیږي نه غلط به شي نه اول سمپل هم دا زده دي دویم طبقې نوم باید تاسو زده وي مثال په ډول ډېرو طبقو نه تېرېږو دغه 100 زر میلیون میلیارد دا څلور طبقې چې تاسو زده کې بس ده نورې طبقې کتابو کې شته بیلیون دی بیلیارد دی تریلیون دی تریلیارد دی همداشان مخته به ځئ خو ما تاسو ته وویل څو طبقې باید زده کړئ څلور طبقې اوس هره طبقه په اصطلاح 999 نه پورته کېږي نه تاسو به څه کوئ اول به عدد وایئ هر عدد چې وي مثال 202 دې نه بعد به هغه وګورئ چې کومې طبقې کې ده طبقې نوم به واخلئ بس خلاص لکه مثال په ډول دغه درې خانې اولنۍ چې دي څو لپاره دي 100 لپاره دویمه یې 0 لپاره ده درېیمه یې څو لپاره ده میلیون او څلورمه یې میلیارد لپاره زه اوس درته وایم او هر عدد چې تاسو لولئ یا لیکئ کومې خوا نه به یې لیکئ چپې خوا نه صحیح شو لکه مثال په ډول شوکت ته متوجه شه دلته زه دا عدد څو وایم 2 وایم که نه ښایي زه وایم 2 ګورم کومې طبقې کې پروت ده اخرنۍ طبقې یعنې څلورمه او څلورمه طبقه یې څه شي په نوم یادېږي میلیارد ښایي زه څه وایم 2 میلیارده بس دا خلاص شو کامه جدا شوه که نه دې نه دې خواته دا عدد څو وایم 402 دا عدد څو وایم 402 کومه طبقه ده میلیون ښایي 402 میلیونه راځم دام خلاصه شوه دې خانې ته راځم آیا زه داسې ویلی شم 0.50 نه خو صفر خو معنا نه لري په دې خو تاسو پوهیږئ نو څه وایم 50 ډایرکټ 50 وایم عادت وایم طبقې نوم 0 50 زره بیا دې خواته صفر معنا نه لري پس 25 ښایي اوس تاسو پرې ورسېدئ څه رقم وایو 2 میلیارده 402 میلیونه 50,025 اوس مثال په ډول هر عدد چې وي لکه یو عدد وي زیاتره شاګردان په دې کې کنفیوز کېږي صحیح شو که نه زه څه وایم راځم دا عدد څو وایم 100 وایم بس ډایرکټ وایم 100 کومې خانې کې ده میلیارد کې 100 میلیارده
دلته کوم ثابت عادت نشته اسکیپ بشي چې وبځې دغه نه چې ووتې دلته هم 2 خانې صفر دی بیا هم تې وځه راشه 2 ته 2404 پې ورسېدی صرف عادت وایه عادت تاسو د کومې خانې چې ګوري 999 نه پورته نشته ده هیڅ کوم عادت پکې نشته لکه زه اوس مثال په ډول یو عادت تاسو ماته وایي زه لیکم مثال میلیاردو عادت وي ګوره یعنې د هغه طریقه م زده کوي هر څوک چې وایي یو عادت ووایئ ګوره څه ویلې 3 میلیارده 3 مې ورکړل څو 4500 څو ویلې 4500 اوس دلته 3 خو پوره شول نشم کولی چې ولیکم 003 خو یې خانه شوه اوس دا 3 صفره میلیونې پاره مې ورکړل صحیح شوه 3 صفره مې څه شي پاره ورکړل میلیون یې پاره ورکړل دې نه بعد یې څه ویلې 4000 کې مونږ څو زرو کې څو خانې لرو 2 خانې خو دې ختمې شوې هغه 2 خانې چې ختمېږي تاسو به یې ډایرکټ څه ورته ولیکئ 0 به ولیکئ 2 خانې به یې ولیکئ 0 ولیکئ 3 خانه څو وه 4 وه اوس به ورسېدې بل 500 دا پوره شوه اوس چې انټر وخې آیا هماغه شی رانغلو اوس به ورسېدې یعنې مهمه طریقه ده مهم اوس تاسو عادت لیکلی هم شي ویلی هم شي لکه مثال په ډول دا به څوک وایي ډایرکټ باید ووایي وایه انوره خلاص ګوره یعنې مخکې ورته مشکل او مزمله تا هم مخکې مشکل درلودل وایه خطا نه مهرویسه وارثه بس خلاص اوس پې ورسېدی یعنې هدف خو مو واخیستو که نو اوس که چېرته فکر وکړئ دا طریقې هم ستاسو زده دي فکر وکړئ دا طریقې هم ستاسو زده دي راغلی دا چک باکس مو غیر فعاله کو ویلې اسانه کار ده اوس نه ډېره مشکله ده یعنې مشکله ده نو دا چک باکس یو ساده آپشن ده ولې مونږ تاسو ډېر غټ کار کوي څه کار به کوي مونږ ته هر څه درې خانې جدا کوي تر څو مونږ په لیکلو او لوستلو کې کوم مشکل ونه لرو پې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی بل دې نه بعد مونږ سره یو بل آپشن راځي نیګیټیو نمبر ګورې مونږ په محور د عاداتو کې 2 قسمه عادات لرو یو منفي دی بل مثبت صحیح ده که نه اوس دلته زه دا ډیلیټوم لیکم یو عادت کوم مشکل شته نشته منفي ورکوم دا هم یو عادت ده زه وایم په دغې سیلو کې په موجوده سیلو کې کله چې زه کوم منفي عادت لیکمه دې رنګ دی سور وي کوم رنګ دی وي سور دی وي نو دلته راغلم دا بیا په سور رنګ کې دی کوم یو وي قوس کې دی نیول شوی وي یا صرف ساده دی وي قوس کې دی نیول شوی یا سور دی وي زه هم سور کلر دی وي اتوماتیک سور واخیستو اوس مثال په ډول عادت لیکه منفي چې ورکو اتومات سور ته وړي خو فارمټ جوړ شوی ده همداسې که نه فارمټ همداسې فارمټ یې جوړ کړی ده نوی خو سور شو که نه ها اوس دا چیرته استعمالیږي په دې ځان پوه کې مهمه دا ده چې تاسو پوه شئ چې دا چیرته استعمالیږي اول قدم کې به مونږ زه به تاسو ته یو جدول جوړ کړم څه به جوړ کړم یو جدول فکر وکړئ تاسو تجارت کوئ پروډکټ آی ډي ده پروډکټ نیم ده پروډکټ ټاګ ده صحیح شو بل یو مونږ سره دی پرچیز کاسټ بل سیل پرایس ګورئ ښه د اکاونټینګ لحاظه په انګلیسي کې 2 الفاظ دي یو کاسټ د بل پرایس ده زیاتره اتمه انګلیسي استادان کتلي یو معنا کوي وی کاسټ هم قیمت ته وایي پرچیز هم پرایس هم قیمت ته وایي همداسې ده که نه ده ګورئ چې کله یو شی اخلی مثال تاسو دا موز اخلی دې وخت کې تاسو کاسټ استعمالولی شئ دې کاسټ څو ده کله چې خرڅوئ دې وخت کې به تاسو پرایس استعمالوئ دې پرایس دومره ده
په ورسېدی یعنی کله چې تاسو مثال په ډول تجارت کوئ یا مثال په کوم ارګان کې کار کوئ مطلب نه ده چې اوس ته تجارت وکړې ځکه دومره سرمایه به ته نه لرې یو کمپنۍ کې کار کوي نو چې کله ته انوایس او بل جوړوې نو ته به بیا لیکې چې مثال دې کاسټ څومره و او پرایس یې څومره ده کاسټ هغه شی چې تا اخیستی وي هغه قیمت چې تا اخیستی وي او پرایس هغه قیمت ده چې ته یې خرڅوې اوس پې ورسېدی که نه نو اوس دلته موږ سره پروډکټ دی پروډکټ یعنی اجناس دی مختلف قسم اجناس لرو صحیح شو دا شی شول دلته راځم کاسټ شو دا پرایس شو ښه غوږ شئ آی ډي یو دوه دا دواړه زه انتخابوم دغې ضد پورې کش کوم مثال پروډکټ تاسو څه واخیستل فکر وکړئ پروډکټ زه وایم ما واخیستل کمپیوټر دا کمپیوټر ټایپ کوم یو و ډیل کمپیوټر و تاسو په څو اخیستی و دا کمپیوټر یو قیمت خو به لري که نه ته مثال تجارت کوې تاسو واخیستو دا کمپیوټر 23,300 روپۍ صحیح شو 12,000 دا به 23 کمه څو به یې کم 3,300 دا مونږ واخیستو خرڅوي په یو بل قیمت به یې خرڅوي که نه زه وایم دا ما خرڅ کو 4,560 روپۍ انټر مې کو اول په لومړي قدم کې داسې انتخابوم کنټرول یو ورته وایم دا نمبر ته چینج و نمبر ته مې چې چینج کو اشارې ته ضرورت نه لرم وایم صرف طبقه بندي دي شي څومره غټ کار یې وکړو دویم قدم کې دا کار په دې هم کوم کنټرول یو څه ورته وایم نمبر ته دې واوړي نمبر کې اشاریه مې نه ده پکار درې خانې دې شي طبقه بندي شي اوس دلته معلومه او چې ټوټل پرافټ یې مونږ څومره ده مکمله فایده یې مونږ څومره ده مونږ څومره فایده وکړه په دې کې معلومیږي که نه نو دې کار لپاره زه څه ورته وایم مساوي هغه کسان چې کیبورډ سره نه دی بلد ځکه بعضې دوستان دي اکثریت کیبورډ کې مشکل لري نو ګورې ورته دلته راغلی په دغې سل کې مساوي به ووخې مساوي مساوي دې چې ووخله فورمول ته ښه متوجه اوسېږي دا په کوم مساوي دغه سل پرایس چې کوم یو ده یعنی فروش پرایس چې کوم یو ده خرڅاو پرایس چې کوم یو ده دې نه به منفي کې تاسو کوم قیمت چې اخیستی دی یو شی منفي علامه دغه ده دا به چې کله کړو بیا به دا سل انتخاب کې انټر بټن به وخې موږ ته 1,260 روپۍ په دغې آیټم کې پاتې شوي دي ګټه یې کړې ده اوس دغه فورمول زه غواړم په دې نورو سلو هم تطبیق کړم ډبل کلیک فورمول په تطبیق شو که نه شو وشو که نه ډبل کلیک کنټرول ډي یا به یې کش کې اوس په دغې کې داسې یو وخت راځي داسې یو وخت چې تاسو به تاوان کوئ امکانات شته که نه زه وایم چې په هر هغې شي کې چې ما تاوان وکړو اتومات د دې کلر شی سور شي ګورئ ماوس ده مثال ایچ پي ده اخیستی دی 11,000 روپۍ دې اخیستي وو 11,400 روپۍ دې خرڅ کړ دا اوس ګوره دا جدول خو ډېر وړوکی ده دا جدول ډېر وړوکی ده مثال په ډول تا ته ډایرکټ ښکاري چې منفي شی 1400 زه وایم نه که چېرته جدول زیات وي دا د اټومیټیک کلر د شی کېږي سور کېږي نو دې کار لپاره انتخاب کنټرول ډي کله مو چې کنټرول ډي کو وبخښئ کنټرول ډي مو کړی کنټرول یو دلته راشي دغه نیګیټیو نمبر به څه ورته واخلئ ریټ اوکې کې اتومات اوس ګورئ مثال په ډول تاسو واخیستو کیبورډ کوم کیبورډ ده کمپاکټ کیبورډ ده صحیح شو قیمت یې څو 90,000 شو مثال په ډول پرایس 1,20,000 ډېر زره روپۍ مونږه ګټه وکړه په کیبورډو کې بیا راغلو مانیټر یې مونږه واخیستې صحیح شوې مانیټر کوم مانیټر و دا ډیل مانیټر دی مثال په ډول تقریبا 28,000 روپۍ مو واخیستې او 50,000 روپۍ مو خرڅ کړه نه 1,08,000 روپۍ نو تقریبا دومره روپۍ مو خرڅ کړې تاوان څومره راورسېدو 2,60,000 روپۍ موږ ته تاوان اتومات یې رنګ سور شو که نه شو نو دا دومره مهم آپشن ده پې ورسېدی سوال شی شته دی کې
اوس دلته یو بله موضوع ده دا ده چې مثال په ډول اول خو ستاسو اسایمنټ یې سبا یپاره چې دغه ریډ کلر څنګه یو بل کلر ته واوړي کمپنۍ دلته کوم کلر ورکړی صرف ریډ مثال په ډول دا دی ګرین شي بلو شي اختیاري رنګ دی وي صحیح شو دا به سبا ته تاسو راوړئ حل مو کو هم ووایي که حل مو نه کو زه به بیا درته حل کم صحیح شو که نه هدف خو مو واخیستو که نه اوس دلته یو بله مسله ده دا فایده یا دا قیمتونه دا ډالر دي ایرو دي کوم یو دغه دي صحیح ده که نه خو پرافیټ باندې به کار وکړو چې پې ورسېږئ نو دا مې چې کله انتخاب کړل نمبر کرنسي و اکاونټینګ عین ډیټا ټایپ یې ده ولی فرق یې صرف شي کې ده کرنسیانو کې ده ګورئ کله چې تاسو کرنسي واخلئ هماغه پراپرټي ډیسیمل پلیسز ده نیګیټیو نمبرز دي صحیح شو او دلته سمبول به ته انتخابوي دا ایرو دي په اصطلاح کومه کرنسي ده چینیز کرنسي ده کوم یو ده دا ګوره پاوند دی هر یو دلته ډېرې کرنسیانې دي مثال په ډول دلته راځم ریال دی صحیح شو کله چې کلیک کو ټولو سره ریال راغله اوس دلته راځم واپس کرنسي ته بله کرنسي اخلم دلته شته دي مثال دغه مې واخیستلې کاناډا پیسې دي ولی کله چې تاسو دغه کرنسي نه دغه کنورټ کوئ مثال په ډول کرنسي ورکوئ نور خو نمبر غونته شکل لري که نه خبره دلته یو شی ده چې هغه تاسو کولی شئ نیګیټیو نمبر ته یو فارمټ ورکوئ صحیح شو او دغه ځای کې بیا ډیسیمل ورکوئ او دغه سمبول چیرته راځي خوا کې د عدد راځي اکاونټینګ عین شکل ده ګوره په اکاونټینګ کې تاسو نشي کولی چې منفي اعداد و فارمټ چینج کړئ صحیح شو دویم دغه ځینه سمبول مو چې انتخاب کو هر سمبول چې وي دویم قدم کې شی راځي دلته دا سمبول اوس عدد خوا کې د په کرنسۍ کې کنه دا بیا لرې کېږي ښي خوا ته راځي او دغه منفي عدد په بریکټو کې نیسي ښه چې شي کې به یې نیسي بریکټ کې کله چې کلیک کې ګورئ اوس ورته زه به ډالر سمبول واخلم ګورئ فاصله یې واخیسته منفي عدد دې کرنسي داسې ده زه به یې ډالر درته واخلم چې درته واضح شي ګورئ پې ورسېدی مشکل شی خو نشته آیا منفي عدد ته په اکاونټینګ کې سور رنګ ورکوی شو نه او فاصله یې د ډالر چیرې ده لرې ده فرق باندې ورسېدی مشکل شی خو نشته دا چې افغانۍ څنګه جوړیږي ابه انشاءالله موږ تاسو په کسټم کې وایو سوال شی شته ښه صحیح پې ورسېدی